vibration with Somo Surush Mohet. Hello. Hello. جلا ډېر خیر و چې پخ کړي وي ولې غوښه پکې ډېره زیاته وه ډېر زبردست وي نه تاوان یې ډېر کړی و حقیقت کې تاوان یې ډېر کړی هسې پلاره ته ما ته ده ووایه که نه او چې ټول عمر موږ به را پردي خیراتونه خورو چېرته په دې خلکو به موږ باندې خپل خیرات ونه خورو نو خبره داسې نه ده که نه زموږ وس کېږي نه چې کله مو وس وشي که خیري خیرات به مو کوو زکات به مو ورکوو مخکې راځه خو دا راته ووایه پلاره که نه چې په دې زوړ ګاډي باندې نوي ټایرونه ولګې نو یم ډېر بدې نه ښکاري هسې مطلب دې څه وي نه مې مطلب مې دا دی که نه چې دا عمر خو مانه ځي ته مانه دا واده کله کوې بچې ته لا ماشومې چې کله د واده شوې بیا به دله واده وکړم دغه چل دی که نه موږ په پښتنو کې چې سړي زوړ کي نو بیا وله واده وکړي نه. نو بیا و باقي یا شپږ کاله عمر یو اووه کاله نو بیا خلک وایي واړه واړه بچي تې پاتې شو په شرط یې بیا راغه واده خوند ولګي یو خبره ده کومه ګوره یو چې په یو شي نه پوهېږي بیا مه رادانګه دا خلک نه پوهېږي چې کله سړی پوخ شي دا مچی ورشي دله چې واده وکړي بیا په ښځه هم پوهېږي او په بچو هم پوهېږي او مور او پلار هم قدر کوي دا مې په ذهن کې نو بس کله چې یو سړی خدای کې ګیر شي که نه هغه بیا یو لار ګوري ځان له نو بس پلار خفه کېږم دا کومې پورې به ته ما ته دا باندې کې خو ځه ټیک ده چې څنګه ستا خوښې ما ته منظوره ده نو ټیک ده که نه اوس هم تا کې که خیري 10 کاله عمر دې شته چې دا 10 کاله که خیري ووړي تا له به زه کوېدل وکړم د هغې نه چې 5 کاله پس ووړي بیا به درله واده وکړم مزې کوه نو بیا څومره بدې ښکاره زوی ورسره روان وي نو خلک وایي دا ورته وایي نه دا رینوسېرې زه خو دقه نه یارېږم که نه چې راته وایي دا رینوسېرې نو بیا ما ته ډېره حیا راځي یاره داسې کار دی که نه چې کله بیا زه واده یا خیرات ته ځم که نه نو کم از کم تا به نه بوسم زه راځه به دا خبره دې خوږ نه ده مورې یا شفیع یہ ثقافت په دنیا کې نه دی که زه تا ته کوم حقیقت خبره کوم یو پکې دروغ نه که نه یو ځای کې مې چا پروګرام کوو چې اوس مې داسې وکړه که نه یو جینۍ اوس بره ولاړه په جونکالچه باندې ما هغې ته کتل هغې ما ته کتل او پروګرام ختم شو زه کلي ته رالم رنګ راپسې وشو ودې پېژندم ما یې نه څوک یې وي هغه جینۍ یم که چې په دیوال مې بره کتل ما ښه ما یې خیر شه ستا ثقافت دې ټکو مې ډېره متاثره شوم که نه د ثقافت نه او ډېره زیاته نو ما ورته نور نو ما ته وایي ثقافت دا کار پرېږده داسې شرموه مه ښه نو مخکې نو بس مخکې بس بیا مې ورته څه ونه ما یې که نه ستاسې بېعزتي درله کومه نو ښه څنګه څنګه ښه خیر دی جوړ یې څنګه ښه خیر دی څنګه مزه سره وته خشاک مشا غیا میا ویډیو زه نه کوم وکړه کنه زه چې څه ته پوښتنه به نه کوم ها یو نه دوه درې السلام علیکم ګرانو کتونکو موږ داسې کوم نه یو داسې قسمه شخصیت ولاړ دی چې دې څاروي سره د څاروو چې کوم دی هغه څپیا که راغونډوي او هغه په بازار کې خرڅوي السلام علیکم وعلیکم السلام ارو جان ته وایه چې څونه ټایم نه د څارو لکې ته وې یاره داسې تقریبا یو 15 کاله خو شو ښه همدا کار کوې او همدغه سارو مارو کار ښه دا ته چې په کلي کې کوم کلي کې اوسېږي په نشان آباد کلي نشان آباد کلي کې خوشحاله او خو خوشحاله ښه چې ته سخته راباندې تېره شوې او سخت دی خو سخت دی کومې سختې بس داسې چې کله په مسافرۍ یو ځای کډه کله بل ځای کډه مسافري دې کړې او ډېره کوم ملک ته سړی نو بس کله محمود آباد ته او کله دغه جاړ او کله دا لکه په ملکونو کې راځي دا ستاسو لپاره لکه مته چې کور نه بهر وځو بل ملک شروع شي او کچونکو دا د کلي خلک دي چې یو کلي نه بل ته لاړ شي دا ملک هم بدل شو که نه لکه دوی خو نور ګرځېدلي لا ګرځېدلي نه دي دا څه چې واده دې کړی انشاءالله کړی مې نه یې دې کړی ولې مې نه دی کړی رښتیا ووایه کړی دی زبانې غرقه کړې ده دا به ته ناوخته دی ده ځي او ځو زه به ځه السلام علیکم ځه ته وړه ځه او کچونکو دم واده کړی دی نو دا د قیامت نښې دي مخکې به چې کوم خپله خبره شریکوو کیمره بند
زه پکې چې کوم دی اوس ګډې وډې وي پېښ وي که نه بیخي لکه مطلب پوهېږم نه که نه لکه دا دې څه کوي که نه خو زمانه راځه موږ به خپل پروګرام جاري ساتو صحیح پرېښوده قصه او قصه بس دا جوند و په دې کې چې کوم ثقافت کې ما ډغرې خوړلې خدای شته جیل ته پکې تللی ما مسلې راته راغلي دي غزار را باندې شوي دي خو آرام شه که دا دنیا مې پرېښې ده ما وي په دې میک به زه د خلکو د بېوسو اواز اوچتوم هغه صحیح ده خو جنۍ سره بیا څه وکړو جینۍ او بس رنګه کو کنځلې مو کو موبایل یې بند کو څوم د دغې لایق یې زه به راځه او بس دا زما د ژوند ګوړ ډېر سختې په ما تېرې شوي دي خو درېږم نه او نه به ودرېږم ځم به مخکې انشاءالله ایوان صدر ته به رانسوم په پارلمنټ کې به د پښتنو اواز اوچتوم او بالکل بالکل بیا خبرې بیا جوړه بیا دې ووایه چې موږ تلو تا دا اول نو بند کړی نو کار ما بند کړو خو زموږ د کور مثال چېرې دې وخت کې د حجرې دی کېدای شي څوک به راغلي خوب به بله ورته ارام به کوي پوهېږم نه نو د مېلمانه یې راغلي دا داسې جوړ شو راځه راشه که ته دی کې هله پلاره راشه هله راشه کور ته وګوره مېغونه یې دیرې دې راله جوړه کړې ده دې کې کټ څه شو هغه نور سامانونه څه شو نه هغه پکې اوسه شیشه وګوره شابه وایه کودلې ولیدې زما د کار هغه بېلچې ولیده وایي نشته بابا هېڅ هم نشته مې هغه جاورې مې رانه وړلې نو تا ته خو ما وویل چې د سنګا په شانتې غټې تا نه اچوه تا نه اچوه خو ته د سړي بچی دي ګوره پلاره چې تا سکیورټي راوستی و هېڅ به هم نه و خیر اوس به زه دې کور له سکیورټي راولم وایي خدای ډېر ساده پلان مې که د سکیورټي مطلب زما دا دی میخکې یادوم میخکې دی دا خو تا باندې په سترګو باندې وغږه ولیده که نه نو زه هم د خپل صاحب زوی نه یم دا اوس ووایه وایي په یو شی ډېر خفه کړمه څه کور هغه جانې مازې ولیدې او زما دا اودسو هغه لوټه ولیده نو بس چې څه که نه بیا هغه دې ته نه ګوري چې دا لوټه را په جانباز دی چې څه ګوته له ورځي ځان سره وړي سړی مسلمان دی هغه څنګه نو که داسې چې لکه جانې ماز او لوټې وړي نه دي واه وای پلاره واه دا هغه ډېر هوښیار دی دې چې کله توبهګار شي که نه نو دوی به داسې کار وکړي ستا په هغه لوټه به وتشالم جانماز به ځان ته واچوي او توبه به وباسي او دا به یا الله ما چې څومره غلاګانې کړي خدایا زما ګناه معاف کړي بس خبره ختمه ګناه معاف کړي وایي دا څه ګپ دی څو چې ګناه معاف کړي چې دا خبر پیدا اوس به کوم څه زه خو اریان په دې یم که نه خپل ما چې دا غړي ما ګیر که که نه او دنه ما شرملو نه ویسته که نه کار وکړه چې تاڼې ته راشو رپوټ وکړو د تاڼې خبره خو دې ښه ده خو په دې کلي کې به ډېرو شرمېږو نور څه چل وکړه نور څه چل وکړه ګوډ یو داسې چلي نن سبا د سوشل میډیا دور دی هغه جعفري قصبګن دی نن سبا رپوټر دی خدای دې کور وانه کي د بلا بچی دی که نه هر قصب کې دا ته پاتې اوس دې ته راغی نو راغلی نه هغه به څوک وي وایي هغه به څوک به راشي دلته کې به مونږ ویډیو کې په سوشل میډیا به ورکړي کوم ځای کې چې غري په خپله به د لګار سرور بس بیا خو ګورې چې ته زه به شبه خو پلار یو خبره راته کومه دغه چې کوم دی ریټ که نه 300 روپۍ دی نه بچیو مې یو کار نه شي کولی یا په روټۍ نو وګې تېږې غوندې دی اوس دا څه چل بوکو ځای ته ته غم مه کوه سړي زه راوشه بچی ګیر به شي ستا خیر څه دی تا به ما د خدای په ګوتو راوړي زما تصویر په دې مشرق اخبار کې هم راځي دا چې کوم دی دنیا کوم لکه نیو چینل دی که نه زما د ثقافت چرچې به شروع وي یاره وي مله وي دا ثقافي نه دي والله چا تختونه دونه مشهور شوي ومه ولې نه شهرت خو تا ډېر زر واغېسته لکه دا راته ووایه که نه چې دا خو ما اورېدلي چې ته دیګونه پخې که نه صحیح ده او ویښتم ته واړی کې دا ټول قسم دا رپوټر دا کار دې کله شروع کړو داسې کسان سره ودرېږه مخه دا د کومې د معاشرې په نوم باندې تور داغ دی ما خو دا خو چل دی که نه دا ما چې ګوره څومره ملګري ما سره راغلي دي صحیح ده مطلب دا دی چې د دنیا د هېڅ نه نو خبره او اوس مې نه دی اوس یو سره د فلم شوي یاره خفه نه شي مه کړه ټایم نشته نو خفه کېږه مه روی یاره له شلو پیره باندې ګټم نه وایه پیغام مه ګټه تا چې کله سړی پروګرام له بویې که نه پې پروګرام نه یو پې پیسې نه ورکوې ستاسو پروګرامونه کومه ګټه خبره ورته چې پرېږده به خبره ورته داسې کار دی که نه زمونږ نه غلا شوې ده زمونږ کوره نو ما وایي که نه چې ته ماله دا خلک چې ګوره غلطه کوي که نه نو په لارې چې وځي که نه ولې ټول عمر د خلکو نه کړي دي اوس یې نن دا وکړه نه
زه ستاره دا تپوس کوم ته ما دې لروستې ته زما بند جوړېږي خو زه تا ته یم چې راشه او ما له یو ویډیو وکړه چې دا خلکو پیدا شو ته چې 100,000 منم یو خبره ته کومه چې وایي زما د فیس 200 روپۍ دي، یو نیم سل په موقع، یو نیم سل بیا د پروګرام نه پس. اوس په دې به خوښه چې عاجزي راکړې ډېره زیاته راکړه. دا بعضې خلک خو ني سر به یې سر په شان دي او راته به وایي 30,000 روپۍ لمه دا واله خو هسې چپري ما ته نه یو تپوس کړم ما وکړه که نه ما ډېره سټډي وکړه چې راسونه بدرنګ دي که نه یاره دا قابل وي او دا چې څنګه د ما په شان دي دا هېڅ شی نه دي صرف دا کلام ګټئ لکه ته ځان ته ښکلې وې ښکلي داسې نه لکه شخصیت باندې ویم که نه نو ما کې دا نه کوي خو چې راسونه د دنیا بدرنګ دي از کجای کیسه تو ته ګورې زه تاجک او ازبک ښکارم لکه پښتون یم. استغفرالله دا پښتانه بس ما خیلی دغه پارون څنګه مرګ پکې رالی دا پاسبان والله ته اوس بدرنګ د عالمه نو ما ویل د خره پوټر بدن سره پیدا کوم خو ځان خوشامه راغله ها سیده ما کار کړو ښه خاصه بس څه خزم ګور پتایم ښه سیده اصل ګور پیسې وی بیا رانه شي اخي دو هيا قدرت الله دې خو دې خو نه نظر کو نه بیا بل پروګرام یې چای ته تا هغه له ریکارډینګ کوم ښه صحیح دا کوړې نو جنه بغدادي کې ګنو واړه دیوالونه دي خامخا غل خو وراو دي ورته ګورې نو یې ورته یو وردا هاي تعامل سره جدا شي وي سلام کرنا خیریت کیمرا کچن کو دا کور دی کور کې دا ځوان ډېر تباہ برباد کې دا سری دا خو بس سبزی روړه نه دا به څنګه په تبخم سره کوخه مکس یو ځای پروتون خطا لا ها السلام علیکم ګرانو کتونکو دا هغه به وسه کور دی کوم کونه چې غلا شوی دا غل د هدونی بجیوي د شپې دوی کار راوړې ده سامان یې غون یوړو اسم پاتې نشو اوس په دنه تاسو کو چې څه سیوړي دي څنګه وړي دي او څنګه په دې باندې دغه روش پته را شوی دا دا فقط څنګه جالي شرم خشي د خو چا کی څنګه راځي سرجی دې لنه ډیر درد کو چې تاره خبرې کولې کوم خپل الفاظ دي مناسب هم چې به اختیار وځو دنه دا یا سامان بارکه خبرو کو کچون کو دا کور دی دا دروازه دا او غل دې کړه راغی او چې څه آیا وا د دې نه غونډه کړه نو راویم راځي سرجی دا کو تاسو خاموش دي کچونکو دا د وقوعي ځای چې کوم کې غلا شي او کوم کې غلا دې تبا کوم زما په سترګو کیمرا باندې لګي بیک کیږي دا شته بیک ګراوند مرادي زما په دې فون دی خلا نو نه پیږي سیلکم اکشن اکشن کچونکو دا غځي دلته کني غلا دلته کړي دا غځي چې سامانو چې کو دې کنډک نه یوړو او سو دلته غل دغه کې پټو او بل دې له کو نه دغه سامان یوړو نو دا زیاتې دي دا ظلم دی دا زما پلار دی یاره جی بس تا غلا چې شوې زیاتې کړې مونږ یې جیبه شیشه موړې ده پکې موړې دي او چې څه سامان غونډې وړې دا غل شو ته راغی یاره مونږ خو دروازې نه کړه دا راوړل شي تاسو څه مونږ یې خیرات ته تلو ها کچونکو هغه کوئی چې څوک ود کېږي هغه میخه به نر کوي چې کوم خلک په خیراتونو پسې ګرځي دي دا هغه سره همداسې واقعاګانې کېږي خیرات خواري دي ها دا دوی چې د غل چالیدلې دي نو ځکه غل چالیدل نو خبره به ختمه ته مسله راوستي دا شکم پچا دی په دې کلی کې زمونږ په دې کلی کې پچا باندې شک نشته ها شکم نشته دی رپورټ هم کړی نه رپورټ هم کوم مونږ یې سوشل میډیا دور دی کنه نو ما تاسو راغو لکه سوشل میډیا باندې غل دا ویډیو ګورو ته وراشي تاسو سامان نه چې نه کې دې چې داسې خلک په مخه بشي او هغه ته به پته ولګي چې زموږ کلی کې دا غل په کلی کې دا غل نو ټول خلکو ته پته ولګي نو غل په خپل راولي لکه امداد لا جی ها دا امداد د فاردا نه جنا امداد نه څه مطلب
مطلب مې دا چې کوم مسافر باندې خفه شي تاسو سره ولېږي باسه معنا ولې ولې زه تا ته خوا کړم ته څه فرق دا خو زه راګیره فرق کوم ته شرم خبره ده مې چې را سړونی سو او په دې علاقه کې جرا کوم ګنده خلک دی غلاګر کې چې دا خبره ختم شي څوک ته چانه موبایل لري څوک ته چانه موټرسایکل لري ته ما ډیر راوستي ها ته از دې راوستي یو خبره ته کومه کنه او ته ما ته څه بار مونږ خلکو پیسې دا خو تاسو رپورټران چې څونه غلو خو تاسو یې کې مونږ نیواله کوي چای وایي اول استاد پروګرام ما کدا غلطي ما سره دې کړی او خیر دې مکه غوښتو دا مکه نه په کور دروار کړی و لیلا ما اذن نه دا څنګه کو چوپ مله روبا سره 150 ما ته پلان مو جوړیږي ها دا راپورټري دا پروګرام کوم دا خبره شي دا سٹارټ والا دا اکشن لیکن ویده کنه کتونکو واقعا داسې ودبني بجې وې او غل راغی کور کې هر څه وکتل نور څه پیدا نه شو میخ یې په بډه کړه او کالي یې په اوږه کړو ولې شو یا ظالمه یو شیشه پکې بیلچه جانمات او لوټې ولیدي او صرف له شل روپۍ هغې ولیدي لوټې څه کول مسلمان به مونږ د پرېږدي څه نشته پکې نشته سره پکې دا زما تاویږم تاسو یې تاسو څنګه کیمرا ان کوم کنه هغه انته ته زو لګو خمون بلګه خزانه خاموش اکشن نو دغه واقعه داسې قسمه وشوه چې دوی د کور نه شیشه لوټه پکې ورته جانماز او ډېر سامانونه یوړل بیا سرې کېناستل یو ده تپوسونه به کوم د ښځې کې د کیمرا ودراوه دقه بیا مستعده کړه دا ښه لږ را مخامخ شه برابر کړ سیده چې زه څنګه ودرولم ته خبره شوړه کې سیده لکه خفګان دي هغه چې سترګونه اوښکې راوړي اکشن ¡Hola, cabrón!